ډېر افسوس دی افغانانو ورونو چې 15 کاله د پردي استخباراتو ښکار شو. په لکاو نه په میلیونها افغانان هم سره یو بل سره ووژل، کونډې یتیمان هم جوړ کړل، وطن هم د خاورو سره خاوره کړو، ذلیل او تباه شو په دنیا کې. تازه د بېنظیر بوټو چې د پاکستان پخوانی صدراعظمه وه، اوس مړه شوې په رښتینې دنیا ده، د افغانستان په باره کې څه ویلي، د دې 15 کاله جنګ په باره کې څه ویلي، چې موږ څومره د پردي استخباراتو دا جنګ د چا و، دا منصوبې د چا وي او استعمال پکې څوک شو. راځئ اول د خبرې در باندې اورم په اردو کې دي، بیا سره زه په تفصیل خبرې کوم. तालिबान वो मुजाहिदीन थे बहुत थे ना, पहले CIA थी, फिर ISI बनी, फिर मुजाहिदीन बनी, फिर तालिबान बने, फिर अलकायदा बने, अभी पता नहीं क्या बन रहे हैं बाजौर में और इलाकों में। और अभी भी लगता है आपको कि मुशर्रफ साहब फिर से दोबारा एक्टिविटी तालिबान को इनकरेज करनी शुरू कर दी? देखें, जब कश्मीर का बॉर्डर ठंडा होता है तो सरहद का बॉर्डर गर्म होता है, जब सरहद का बॉर्डर गर्म होता है तो कश्मीर का बॉर्डर गर्म होता है। न कश्मीर को लगता है अभी ठंडा है बॉर्डर आपको? हाँ, इसलिए वो अफगान का बॉर्डर गर्म है. واورېدل افغانان ورونو، دی په اردو ژبه کې وایي بېنظیر بوټو خبریال ته پوښتنه کوي، ورته وایي چې مجاهدین یا نور طالبان یا پلاني د کم دي. دا د دې د خولې خبره دې تاسو ترجمه کومه، ځکه که ما وکړ خو زما ونه خودواره د کفر ټافه لګي. پوښتنه ځینې کوي، ورته وایي چې موږ مجاهدین جوړ کړه، موږ بیا مجاهدین نه طالبان جوړ کړه، طالبان نه بیا القاعده جوړه کړه، او دا چې اول د CIA خبره وه، بیا CIA چې دا عیسایت ته دغه کړه، مطلب دا دی چې هغې ته رجوع وکړه، هغې ته یې د افغانستان حواله کړو. او دی په دې خبرو کې وایي چې کله انډیا طرف ته کشمیر طرف ته بارډر ګرمي، هلته موږ خپل بزنس کوو په مسلمانانو په انسانانو باندې، اوس خو هغې طرف ته نشي کولی، انډیا خو ورته ځمکه او اسمان وښودله. بیا یې وایي چې موږ پاکستان چې افغانستان طرف ته کوم بارډر دی یا ډورن لاین کرښه ده، موږ یې په افغانستان کې دغه جنګ ګرم ساتو چې موږ ته پکې ډالر راشي او زموږ ملک پرمختګ وکړي. یعنې د افغانانو وینې همداسې چټي په چټي د پښتنو وینې تویېږي. زه په دې خبره نه کوم چې د بېنظیر بوټو څه وایي، یعنې دا 100% کې صحیح وایي. زه په دې خبره هم نه کوم چې افغانستان موږ غلامان یو، موږ ټول څومره حکومتونه چې دا 50 کاله تېر شوي ټول ازاد یو، او دا څه سلام چې موږ ته راکړې ده، څه موږ جنګونه کړي، موږ یو بل افغانان پې وژلي، دا ټوله موږ په داخل په افغانستان کې جوړه کړې ده. زه خپله چې د کوم ولسوالۍ یم، موږ 15 دانې کارخانې لرو په کامه کې، سټینګر مدیال جوړو، د بمونو مور جوړو، د راکټې جوړو، کلاشینکوف جوړو. تاسو زما په خبره پوه یاستئ. 15 دانې موږ هلته لرو، په افغانستان کې به څومره کارخانې وي، او همداسې مهربانه پیسې او ډالر هم موږ خپل لرو، دغه هر شی موږ خپله کوو. خو زه دا پوښتنه کوم چې د پاکستان صدراعظمان د افغانستان په جهاد باندې خبرې کوي، د پاکستان فضلامان د افغانستان په جهاد باندې خبرې کوي، په افغانستان خبرې کوي، نور د پاکستان سیاستمداران چې وزیر خارجه وي، که وزیر داخله وي، که کرنیلان وي، که جرنیلان وي، په دې افغانستان کې دغه یو که جهادي لیډران دي او که غیر جهادي لیډران دي، یو پاکستان ته جواب نه وایي، یو پاکستان ته نه وایي چې پاکستان دغه صدراعظم یا د فضلامان یا د پلانې یا د بیستانې دروغ وایي. دا تازه تاسو وګورئ چې د فضلامان جمعه مخکې خبرې پرتې دي، هغه وایي چې په افغانستان کې کم تعلیمي نظام سیستم دی، هغه موږ سره د افغانستان اوسني حکومت دا وعده کړې ده چې دا به د پاکستان په خوښه باندې چلیږي، دلته به د پاکستان هغه ټریننګ د افغانان بچیانو ته ورکول کېږي چې هغه د پاکستان دوستان شي، نه موږ د پاکستان غلامان شو. خو د افغانستان اوسني حکومت هغې ته جواب نه وایي. دا تازه 3 ورځې مخکې خبرې دي چې د خیبر پښتونخوا د مقبوضه افغانستان ګورنر یا والي وایي چې دا کم واهان دغه چې دی دا پروژه چې ده یا دغه چې ده دا هلته موږ چیز کو سه مهربانه دا زموږ دپاره جوړه شي، هغه شان دي چې بني څنګه چې پیاز حمید سکلي دي، مګر د افغانستان حکومت ورته جواب نه وایي. زما په دې یو خبرو کوم دغه نشته دی. زه دا وایم چې ما سره د عام ولس غم، د عام که هغه ملي اردو والی، که هغه عام مجاهد و، که هغه عام طالب و، که هغه نور ولس و، 15 کاله موږ افغانان یو بل سره ووژل، په لکاو کونډې یتیمان هم جوړ کړه، او اخره کې نتیجه دا یي چې موږ ته وروره پلانې بیستانې دا پیغورونه راکوي چې دغه میډیم امریکن جهاد او دا د CIA په خوښه باندې دا جنګ په افغانستان کې وشو. دا جنګ د روس او د امریکا اوږه پکې زموږ استعمال شو. اوس که ته دا خبره کوې په تا باندې ټافه لګي. اوس که ته دا وایې چې د دې سپینواله تاسې ولې پاکستان ته نه ورکوئ،
په تا د کفر ټاپه کله ناکله مې دا اړه تور شي چې هېڅ دغه میډیا پرېږدم ځکه زموږ حکومتونه چې هر یو راغلی هر یو په دې 45 کالو کې چې موږ لیدلی دی داسې رواني داسې کوک داسې سیده نه دي چې ته ورته وایې چې سیده لاړ شه ته خبرې مه کوه چې نظام کمزوری کېږي ته غلام یې ته خو د نظام خلاف یې دغه څومره مشکلات چې دا موجوده دي په افغانستان کې قسم په خدای دی چې زه د افغانستان واکدار شم چې په یو میاشت کې دا ټول مشکلات حل کوم دغه ټول مشکل به حل دی د افغانانو خو د بدبختانه چې هر یو په چوکۍ وانې کینی هغه بیا نه د ولس په قصه کې وي او نه سي مهربانه د ولس په تبه چلیږي نن چې دی عام مجاهد هم غرق دی عام طالب هم غرق دی عام ملي اردووال هم غرق دی که هغه د ډاکټر صاحب نجیب د وخت و که هغه د جمهوریت د وخت و که هغه د طالبانو وخت و که هغه سي مهربانه د مجاهدینو د وخت و دغه د جنګ تاسو ښکاره دا خبرې کوي چې دا جنګ CIA هغه ډیزاین کړی و په افغانستان کې خپل پروګرامونه دغه کړه او ما مخکې دا ویلي چې په افغانستان کې هر یو حکومت راځي چې موږ امریکایانو سره خبره نه کړي قسم په خدای دی که هغه حکومت وچلیږي ځکه موجوده امریکایان څه د پاسه 100 هېوادونو ته پیسې ورکوي په هغې کې افغانستان هم دی نو خبره درته دا ده چې ولې د دې ولس په تبه باندې د حکومتونه نه کوو بس یې ډېر هم دا ولس ووجلو ډېر هم خپلو کې یو بل سره ووجل باید اوس خو اصلاح شو که نه اوس خو دا حکومتونه دا نظامونه د ولس په تبه باندې وچلو که نه پردی د استخباراتو لپاره خو جنګونه وکړه یو بل خو سره ښه ووجل د کفر او د کمونیست او د مجاهد او د طالب او د وهابي او د پلاني او د بیساني په نوم باندې بس اوس خو باید اصلاح شو که نه د اصلاح لاره خو اختیار کړو که نه دغه بېنظیر بوټو دغه بیان ته باید تاسې جواب ورکړئ د فضل الرحمن دغه بیان چې د افغانستان په باره کې ورکړی تعلیم باره کې دغې ته بیان ورکړئ د خیبر پښتونخوا گورنر والي چې کومې خبرې کړي دغې ته تاسې باید دغه ورکړئ دلته موږ خپلو کې یو بل درته کړی اوسئ مهربانه چې یو بل باندې ټاپې ولګو چې ته د امریکې غلام یې او ته د پاکستان غلام یې حالانکې ټوله لوبه چې وه د امریکې وه او امریکې بچی چې دی هغه امریکې بچی چې دی پاکستان او پاکستان چې دی خپل پروګرامونه په افغانستان کې عملي کړه 45 کاله یې موږ تباه او برباد کړو اخر کې زموږ جهاد ته او زموږ مبارزې ته بیا جعلي مبارزه وایي او د امریکن جهاد ورته وایي افسوس د افغانانو ورونو کله به پوهېږو بس